अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو زه یم اویس محمود او تاسو ګورئ اباسین خبر نن 24 نومبر اتوار ورځ دی او پاکستان تحریک انصاف بانی د کال باندې د ټول پاکستان تحریک انصاف کارکون چې دي هغه موټروي باندې جمع کیږي لګیا دي هغې کې یو جوش و جذبه مخکاري لګیا دی او ډېر کارکنان چې دي دلته جمع کیږي لګیا دي خیبر پختونخوا مختلف ضلعو نه چې دی دلته جمع کیږي او دې ځینه به خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور کې صدارت باندې به دې ځینه به روانیږي او صوابې انټرچینج پورې به ځي موټروي حوالې سره خبرې وکړو نو موټروي چې دی هغه کولاو دی دون وجه نه بند شوی و او اوس چې دی هغه آمدورفت شروع دی او کارکنان چې دي هغه قافلې چې دي سراوانې دي او څه قافلې چې هغه ولاړ دي هغه انتظار کوي علي امین ګنډاپور سره به دې ځینه به روانیږي او صوابې انټرچینج پورې به دې ځان به رسوي او صوابې انټرچینج نه مخکې چې دی هغه ټول کنټینر لګېدلي دي لارې بند دي دشواریانې چې دي هغه مخکې صوابې انټرچینج نه مخکې به هغې ته پیښ کیږي به نو دې کارکنان نن هغه تپوس کوو چې هغه هغې ته څنګه ښکاري هغې سره لږ خبرې وکړو چې هغې څه وایي نن د فائنل کال حوالې سره बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि रास्ते उन लोगों ने ख़ुद बंद किए हुए हैं। ऑलरेडी 50% तकरीबन 50% एहतजाज हमारा कामयाब हो गया है, क्योंकि एहतजाज का मतलब होता है कि रास्ते बंद करना, क्योंकि उन लोगों ने गरीबों का रोज़गार बंद किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि हम इंशाल्लाह वो जो बात इमरान ख़ान ने कही है कि आखिरी दम तक लड़ना है, तो हम इंशाल्लाह लड़ेंगे, इंशाल्लाह कामयाब होगा। बाकी लोगों पे है, पंजाब से अगर लोग निकल आए, तकरीबन 1 लाख लोग भी निकल आए, तो वो ऑलरेडी कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था हामिद मीर साहब का, वो कह रहा था कि जितनी भी हुकूमती वफ़द है वो इस्लामाबाद से चले गए हैं, तो फिर इसमें वो नहीं है कि एहतजाज नाकाम होगा, तो ऑलरेडी वो ख़ुद चले गए हैं लाहौर। दूसरी बात यह है कि उसने पूरा लाहौर शहर, गूगल मैप में आप देख लो, पूरा लाहौर शहर उन लोगों ने बंद किया हुआ है सारी तरफ से। अगर वो कह रहे हैं, हुकूमती लोग कह रहे हैं कि लोग नहीं निकल रहे, तो अगर लोग नहीं निकल रहे तो रास्ते क्यों बंद करते हैं? तो छोड़ दो उसको, बस जलसा कर देंगे लोग, बाकी वापस चले जाएंगे। اول ټول نه مخکې تاسو خپل تعارف وکړئ چې کوم ځای نه راغلي ستاسو نوم څه دی او بل دا راته ووایئ چې باني پی ټي آی چې کوم فاینل کال ورکړی دی نن 24 نومبر حوالې سره دې حوالې سره تاسو څه وایئ ځان به څنګه رسئ هلته دنې ته ولې چې ډېر صوابې نه مخکې کانټینر هم دي لګولي دي پولیس هم ولاړ دی نو څنګه به تاسو کامیابوي دا درنه بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم خو فضل خالق دی زه رنګ روډ سره تعلق ساتم او انشاءالله راوتی یو د فاینل کار په باره کې او قافلې هم را روانې دي مخکې قافلې هم انشاءالله را روانې دي او موږ هم سره یو او مخکې صوابۍ سره چې کم دغه لګېدلي کنټینر پولیس ولاړ دی نو کسان چې زیات شي په ګڼ تعداد سره سټیپ بای سټیپ باندې انشاءالله موږ به مخکې کامیابیږو انشاءالله موږ به دغه حاصله او کامیابي انشاءالله کنټینر به هم نه انشاءالله هېڅ هم نه او خلکو ته دا خواست چې راوځي فاینل کال دی دا او زموږ سره تقریبا چې 1 لک 1.5 لک خلک راوځي دي ځای نه انشاءالله نو عمران خان هم راوځي او موږ به انشاءالله ټول بیا کامیاب وغو چې په ګڼ تعداد سره خلک راوځي او سټیپ بای سټیپ باندې انشاءالله که چېرته کنټینر به مخوا کوو چې په ګڼ دغه سره خلک زیات دي تعداد سره کنټینر به مخوا کوو پولیس به مخوا کېږي انشاءالله او زموږ دا امید دی انشاءالله چې نن 24 نومبر دی او فاینل کال دی انشاءالله او نن ورځ دې نه مخکې ډېر دنې شوي دي او خیبر پختونخوا وزیر اعلی امین ګنډاپور صدارت کې ډېر هغه شوي دي هلته رسېدلی دی نو وزیر اعلی چې دی غیب شوی دی نو دې حوالې سره تاسو څه وایئ چې دې ځل به مکمل طور باندې به هلته کیني خپل هغه چې کوم مطالبات دي هغه مناوي ته څه وایې دی نو بس چې کوم چانسز دي هغه هم ختم شول چې کوم د خلکو دغه پالیسي ده څوک وتښتېدل څوک څه شول هغه خبرې بس چې کومې خبرې وې هغه پاتې شوې او نن ورځ ده 24 نومبر فاینل کال چې ورکړی دی فاینل کال نو انشاءالله ګورو به او موږ راوتي یو او دا خبرې هم دي نه مخکې شوي دي څوک وایي زه داسې کینډیپ شوی یم زه داسې راغلی یم زه هغسې راغلی یم خو هغه خبرې به ختمه وي انشاءالله او نن چې کوم ورځ ورکړې ده او دې ته نوم ایښی دی فاینل کال هغه یو در نه وه هغې ته نوم نه ورکړی چې نن یو نوم یادېږي فاینل کال نو انشاءالله نو فاینل کال بیا یو داسې دغه وي چې هغې نه به یو قسم نه وروسته کېږي او امید دا دی انشاءالله چې نه به وروسته کېږي او موږ به انشاءالله قافلو سره مخکې تر انشاءالله اسلام آباد
هلته کینو او ناس به ان شاء الله تر هغې پورې چې څومره عمران خان نه راوتی. پاکستان تحریک انصاف کارکن چې دی جیاله چې دی هغې سره موږ موجود یو او نن 24 نومبر حوالې سره فاینل کال بانی پی ٹی آئی نه طرف نه کیږي لګیا دی. نو دې حوالې سره دی څه وایي کافي جوش جذبه هم ښکاري کیږي لګیا دی خو موږ سره یو جیاله موجود دی هغې سره خبرې وکړو نو هغې څه وایي. السلام علیکم تاسو کوم ځای نه راغلي او تاسو نن حوالې سره تاسو څه وایي؟ زه د کوهاټ روډ نه یم او د دې حوالې نه بس مونږ دا وایو چې د جلسې له دی وایي که نه چې نه به راځي دي 4-5 پولیس والا او رینجرز او دا په دې باندې ډیوټیانې ورکړي چې تاسو به اسلام آباد کې اسلام آباد بندئ خو دا انشاءالله مونږ به ورسو. مونږ دی به زمونږ مطالبات اکسیپټ کوي او دا به انشاءالله مني. دی باندې به مونږ دا مطالبات منو او که دی وایي چې یاره دی نشي راوړی دی اټک نه نشي راوړی دی دا مونږ ایروب ممالک ته چې کله زموږ پښتانه ځي 10-11 ممالک هغه چې کوم دی کراس کوي نو دا زموږ دپاره څه شی نه دي. دا اسلام آباد دا خو لا اسلام آباد دی چې مونږ په پټو سترګو باندې دی ته انشاءالله دا به اوړو او دې ته به ورځو او دا جلسه به مونږ ریکارډ کوو دا پروټیست به مونږ ریکارډ کوو انشاءالله او دا دی به زموږ مطالبات مني.